د یاران تلویزیون خوږو معززو مینوالو سلام او مینه مو منئ په دې هیله چې ټول به راته صحتمند او ښه وئ. ملګرو موږ سره ځینو مینوالو خپل د 2019 کال د کرکټ له برخې جالبې خاطرې شریکې کړي دي چې دوی ته په 2019 کال کې کوم ځایونه جالب او کومې لوبې ورته جالبې او په لوبو کې کومې صحنې ورته جالبې وي موږ سره شریکې کړي چې موږ په همدغه ویډیو کې تاسو ته درپلی کوو. ملګرو که تاسو هم په 2019 کال کې جالبو خاطرو سره مخامخ شوي یاستئ د کرکټ له برخې تاسو د همدغه ویډیو په کمنټ کې راته خپل د واتساپ شمیره پرېږدئ موږ درته میسیج کوو. تاسو کولی شئ بیا موږ ته که ویډیویي وي او که آډیو غږیز پیغام راولیږئ په هغې کې خپله خاطره راسره شریکولی شئ. خو اوس د هغه مینوالو خاطرې تاسو باندې اورو چې موږ سره یې شریکې کړي دي. تر پایه وګورئ ډېرې جالبې واقعا له خندا به مو زړونه ورته شنه شي. ولا خاطرې خو زیاتې دي ځکه چې نړیوال جام دلته اوس ډېرې زیاتې دي. ورلډ کپ کې ډېرې ځینې نظیرې خبرې لاړې ده کرکټونه خو تر ټولو نه چې ماته زیاته راسي نادره ښکارېده د ویرات کوهلي نه دی دا په ټولو دنیا کې خوشحاله لوبغاړی دی. حتی چې کومه دی په اخري کې دومره وروسته کېدو ولاړه دا اولنی وار و چې نړیوال جام په دومره ورځ باندې وشي کني باران چې وشي نو لوبه لغوه کېږي. هلته ویرات کوهلي په ډریسینګ روم کې چې کله ناست و نو په خوله باندې بالکل داسې ژړا راتله. ماته دې باندې جالب و ماته جالبه وه چې ویرات کوهلي چېرته هم ژړا نه ورځي خاندي. خبره دغه وه چې نړیوال جام کې د هغه چې نړیوال جام کې اخري اوور نه و ټرن بولټ والا دلته رنګ راغلل بیا په سجیمنټ همغاره ووتل نو هغه ګوفتل والا اخري اوور به و اخري بال باندې چې ګوفتل کې شاټ وه انګلند کومه فرسټ شاټ ونه والا دوه رن ته ونه کړل هغه داسې جالب وه چې نیوزیلند ونه ګټله. بله جالبه خبره ما لپاره دا هم وه چې افغانستان بیرته افغان راویسته دا هم ډېره جالبه وه. او بله جالبه خبره دا هم وه چې ګلبدین نایب ته کوم اوور وه کوم محمد وسیم او آلراونډر دی او دا کوم بالونه په لیګ سم کې وکړل او ټول تبدیل ور باندې راغلی. بله جالبه خبره هغه وه چې اصغر افغان په میدان کې یو وخت داسې استان جناح مس فیلډینګ کو چې څلوري ځای ورکړه. بل داسې جالبه خبره دا هم وه چې هلته په نیوزیلند کې میټ هینري په اولینی بال باندې چې کومه ګوته کومره درمستینه وکړه کړه نو کومره درمستینه ورلډ کلاس امپایر دی نو دا هم غلطي وکړه دا چې د ریوي واخیسته نو ریوي په 50% باندې هغه امپایر فاتح دین وال په لیده هغه چې کوم سیستم ته ډېر بال تاو شوی و ماته ډېره ریوي د نیوزیلند لپاره ډېره ما لپاره داسې هغه خبره وه. ما ته هم جالبه خبره دا هم وه چې راشد راغی او بریا چې کومه چکه ورکړه پاس سم چې کوم بال واچوه نو راشد دلته چې کوم هغه سرخوځونه وه نه په موږ باندې ډېر بد ولګېده. بله ما لپاره جالبه خبره دا وه چې اصغر افغان اخوا 2013 و چې نړیوال جام ته افغانستان ورته بارصورت هم جالبه خبره وه چې اصغر افغان کومه تبلیغه په ووته نو هغه چې دا اپریشن هم اخیستی و هغه د فنډیسایډ والا هغه چې کوم سټایلونه وکړل نو هغه ډېرې خوندورې خبرې ډېر خوند یې وکړ. عمر علي نام دی اصلا وزیر یم خو افغاني وزیر یم د پکتیکا ولایت یم افغان یم خو یو بله جالبه مې مخې ته جالبې راځي خو درې هم ریجن کې راځي. یو جالبه ما لپاره دا هم وه چې دلته هغه کوم د پاکستان اته ستر ټیسټونه وبایلل په 2015 کې د پیره سره ډېر بد خبر و. بل خبر دا هم چې په دې کال کې څلور وارې پر باندې عمر اکمل وسوځېده دا بله پسې جالبه وه. بله جالبه خبره دا وه چې امام الحق د یوې جینۍ سره ګپ شپ لګولی و. بس الله دې په عمر کې برکت واچوي. او بل د سټیو سمیت د ډیوډ وارنر راتګ دا هم ډېره جالبه وه. حتی خبرې ورځي السلام علیکم چې د افغانستان کرکټ بورډ پرېکړو چې په 2019 کال کې کړې دي دې ته زه ډېر حیران یم. د رحمت شاه د ټیسټ لوبې لپاره کپټان کول او بیا بغیر له دې نه چې دا په کپټانۍ کې کومه لوبه وکړي ناټ آوټ ووتل یا چې کپټانۍ نه د لیکول دا ډېره د خندا او ډېر حیرانتیا خبره ده. بل د 2019 کال نه مخته ګلبدین چې کله بدل شو اصغر افغان چې یو ښه کپټان و بیا دغه پرېکړه دا حیرانونکې وه. بیا چې کله 2019 کال کې کومې لوبې چې وشوې کیال مارکیټ 2019 کال ورلډ کپ کې چې ټولې لوبې چې وې ډېرې حیرانونکې افغانستان یې انډیا نه لوبه ګټلې وه پاکستان نه داسې ګټلې لوبه وه یعنې دغسې سریلانکا نه لوبه ګټلې وه ډېرې حیرانونکې پرېکړې. بیا چې کله افغانستان ټیم
2019 ورلد کپ نه وګرځول بیا د افغانستان کرکټ بورډ کومه پریکړه چې وکړه رشید خان په اړه بیا اوس چې کوم غیر افغان پریکړه وکړه دا چې خو ته خیر نه ونکړل بالکل لو بیا ګوره معلومات لرم خو ماته چې په لپوري وا 2019 نړیوال جام کې د انګلند نیوزیلند فائنل لوبه چې هغه سپر اور ته لوړله او انګلند وګټله په سپر اور کې او بل جلیبه څخه دا وا چې افغانستان په یو کول کې درې کې تنانو سر کو سر بدل کړی دا جلیبه ته راو مته 2019 کول